السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد او مسلم بعد محترم ورور بختنه کړی د چیرې یو کس ته هغه یو پروګرام ته دعوت شوی دی، د خپل نزي د ځان په ځای بل څوک لیکي. نو دا کار څنګه دی جناب محترم؟ دا مسله مې لکه ښه محققه وکته، دوه درې ځل مې وکته. نو دې کې د فقهاو عبارتونه خو ډېر سخت او شدید دي، ډېر سخت دي، او تقریبا ظاهري احادیث او الفاظ هم پکې سخت دي، او د قرنګي د محدثینو عبارتونه بیا پکې لږ نرم دي. لکه اوس مثلا د ترمذي یو شرح ده، تقریر ترمذي په نوم باندې ده، مفتی محمد تقی العثماني لیکلی حافظه الله. نو هغې کې باقاعده طور سره کتاب الاطعمه کې دا مسله ذکر ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوه طریقې را نقل دي. یوه طریقه پکې دا را نقل ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته ځان سره دعوت دپاره یو څوک بوتلی، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل دعوت شو د 15 کسو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره شپږم کس هم بوت. بیا هلته دروازه کې هغه کس ته وویلې وایي موږ دا کس راوستی ځان سره اضافي، نو ستا خوښه ده چې اجازه ورته ورکوي او که نه واپس کوي، ستا خوښه ده. رسول الله هغه صحابي ورته یا رسول الله اذنت له، اجازه ورته ورکوم. نو یو خو دا طریقه ده. دویمه دا ده بیا د ام سلیم او ابو طلحه رضی الله عنهما، هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خندق په موقع باندې دعوت کړی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره ډیر کسان بوتلی وو. نو درس ترمذي کې لیکلي دي که چېرته داسې پروګرام وي چې دا سړی په دې باندې پوهېږي که زه د ځان سره یو کس نیم بې دعوت هم بوزم نو ملګری مې پرې خوشحالېږي، یا دا کس داسې وي چې د سره خامخا یو ملګری نیم چېرته ځي. ځکه بعضې علما نیکان خلک یې هغه ځان ته چېرته نه ځي چې ځي خامخا ورسره یو ملګری نیم وي. نو که دا سړی داسې وي او یا دا دی چې هغه ملګری داسې وي چې د ده په یو کس نیم ورتګ باندې د هغه بالکل څه مسله پکې نه وي، نو بالکل یې بیا ورتلی شي. او که نه داسې وي چې یا دا کس داسې نه وي او یا دا دی چې باقاعده طور سره دغه نه وي، نو بیا الموسوعة الكويتية الفقهية لیکلي چې دا تفتل دی، والتفتل حرام عند الفقهاء اتفاقا. د څلور واړو مذهبونو په دې کې اتفاق دی. کتاب الاطعمه موسوعة الفقهية شلم جلد کې باقاعده صراحتا لیکلي چې تفتل یا توفیلي کېدل د چا سره دا حرام دی عند جمهور الفقهاء، اتفاقا پکې حرام دی، یعنی څلور واړو مذهبونو مطابق دا کار جایز نه دی، یعنی مکروه تحریمي دی، هغه ورته حرام ویلی. بهرحال خو ښه عمل نه دی. او اصل کې په دې کې د ابو داود د کتاب الاطعمه حدیث هم دی. اولو کتاب الاطعمه کې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی. رسول الله فرمایي من دعی فلم یجب فقد عصى الله ورسوله. کوم سړي ته چې دعوت وشو او هغه دعوت قبول نه کړ، د مسلمان دعوت، ځکه د مسلمان په بل مسلمان 15 حقونه دي، یو پکې دعوت قبلول دي، نو د الله او د الله د رسول نافرمانی وکړه. ومن دخل على غیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې بغیر د دعوت پردی ډوډۍ ته ځي چې ورننوځي داسې دی لکه غل، ځکه ډاریږي د ویره کې دی چې اوس به مې واپس کوي، اوس به مې واپس کوي. او خرج مغیرا خو چې کله یې وخوړه بیا داسې دی لکه یې غاره او ډاکۍ چې کړي، ځکه ډاکو بیا نه ډارېږي، دی واسې ما خوړلې ده نو اوس به راته څه ووایي. دا قرنګي د انس ابن مالک رضی الله عنه نه روایت دی او په بخاري او مسلم دواړو کې دی. بخاري په کتاب الاطعمه کې را نقل کړی دی، مسلم په کتاب الاشربه کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ګاونډی و، هغه رسول الله ته خوروا یا شوروا رسول الله ته خوروا یا شوروا پخ کړې وه، دا غوښه یوبه پکې واچي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل تا ته مې دعوت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل زه ځان سره عایشه هم درولم. هغه ویل نه، وایي ښه زه نه درځم. بیا یې ورپسې راغی دریم ځل رضی الله حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حضرت عایشه ابی رضی الله عنها ورته وښوده، وایي دا به هم راسره وي، ښه زه دا دې هم در سره. نو دې نه دا معلومیږي چې باقاعده طور سره داسې یو کس چې هغه بیا په یو کس هم په هغه بوج کېږي، نو د هغې ځای ته بیا صرف هغه کس تلی شي چې کوم مدعو وي، دعوت شوی وي. بې دعوت هلته تلل د ځان په ځای څوک لیږل دا صحیح نه دي. نو ظاهري د فقهاو چې څومره عبارتونه دي چې ما وکتل، احسن الفتاوا مې پرې وکته، فتاوا فریدیه مې پرې وکته، د قرنګي مې فتاوا محمودیه پرې وکته، دې ټولو لیکلي وو او ډېرې سختۍ سره دا شی منع کړی وو چې سړی به نه ځي. او حتی چې الموسوعة الفقهیه خو باقاعده طور سره لیکلي وو چې دا دناعت دی، ځان ذلیله کول دی. او رسول الله فرمایي لا ینبغي لمسلم ان یذل نفسه. مسلمان ته د دې خبرې الله اجازت نه ورکوي چې دی ځان ذلیله کړي. دا ځان ستا سره دا عزت د الله امانت دی، دا به ځان به بې ضرورته نه بې عزته کوي. نو د دې وجې نه تلل نه دي ورته پکار. السلام علیکم ورحمت الله.